الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی کہ اے ایمان خاوندانو دا اللہ نو یرے گے خدا سے یر دا اللہ نو کہ کم چې دا رب العالمین دا ذات سره مناسب ای او کوشش وکړئ چې په داسې حالت کې در نساو خیږي چې تاسو مؤمنان یې هغه یره چې د الله د ذات سره مناسب یره هغه څه شی دی نو علما لیکي چې دوه قسمه یری وي یو داسې یری چې هغه د یو شي د ظلم د وجې نه ته یریږي لکه دشمن نه سړی یریږي نو لکېدی چې دی په ما ظلم کوي زیاتې کوي مار نه سړی یریږي لړم نه سړی یریږي مچۍ نه سړی یریږي زمري نه سړی یریږي دا یره هغه کہ دا انسان پڑھ کے دا سوچی کہ دا شی پا ما ظلم کئی زیادے کئی او کمشی نا چی یری گیا و تا ظالم خکاری ازمری ظالم دے دا لڑم ظالم دے دا مار ظلم کئی دا دشمن ظالم دے نو یو اغا یرا دا چی ستا پڑھ کے دا سوچی چی چانا یرے گی نوارا تا ظالم خکاری و دا اغا دا ظلم نا یرے گی یو هغه یری چې د چا نه یریږي نو ستا په زړه کې د هغه عظمت لویي وي او ستا دا سوچي چې ما سره ظلم نه کوي خو زما په زړه کې زما په سوچ کې دا خبره چې ما زیاتې کړې دی نو هسې نه چې دا د چا نه یریږم دی د انصاف په حواله ماله سزا رانه کي لکه د بچی پړه کې چې د پلار نه کمه یری یا د شاګرد په زړه کې د استاد نه یری یا د بچی په زړه کې د مور نه یری اوس بچی خدا نه وي چې دا پلار ما سره زیاتې کوي ظلم کوي یا مور په ما ظلم کوي یا استاد په ما ظلم کوي دا بچی چې یریږي نو دی په دې سوچ کې دی چې هسې نه زه زیاتې ونه کم زه ظلم ونه کم او ماله دا پلار یا مور یا دا استاد د هغه ظلم سزا رانه کي نو دا الله نه چې سړی یره کوي نو دا یره پړه کې نشته چې دا الله په ما ظلم کوي زیاتې کوي رب العالمین په هیچ چا ظلم او زیاتې نه کوي دا الله سره مناسب یره دا ده چې ته بړه کې دا سوچ کې چېره ما خو زیاتې کړی دی ما ظلم کړی دی او الله ډېر لوی ذات دی ډېر لوی عظمت دی هسې نه الله ما لره د خپل ظلم سزا رانه کړي دا د الله د ذات سره مناسب یره ده دویم د الله د ذات سره مناسب یره دا ده چې د انسان د نه سړی یریږي نو بیا هم ترې ځان بچ کولی شي او به تختې ته پیسې به ورکې رضا به یې کې صلاح به یې کې ځان به ترې وساتې لیکن د رب العالمین د ذات یره داسې نه ده نه الله له رشوت ورکولی شي نه ترې تیښته کولی شي نه ترې په سفارش ځان بچ کولی شي نو رب العالمین چې قرآن حکیم کې فرمایي چې اتقوا الله حق تقاته دا غي دا مطلب دی
او بعضې مفسرین دا معنا هم کوي چې د الله ډېره لویه سزا ده، ډېر لوی قدرت او طاقت یې دی، نو چې ته یره کوې نو په دغه مناسبت به کوې چې د الله ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی قدرت یې دی، ډېره لویه سزا یې ده او ما هر وخت رانیولی شي. دویم دا دی چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کوشش به کوې چې سا درنه په داسې حالت کې وځي چې ته مسلمان یې، هسې نه د مرګ نه لږ غوندې مخکې ایمان درنه ونه ځي، د مرګ نه لږ غوندې وخت کې د ایمان نه محرومه نه شئ. کوشش وکړه چې تر اخر زنکدنه پورې په اسلام او په ایمان باندې پاتې شي او قبر تم سره د ایمان نه لاړ شي. الله دې دا نصیب کړي. اوس وروڼو څومره چې د انسان په زړه کې دا دوه خبرې وي بس دا د کامیابۍ نښه ده. د انسان له الله بیا سزا نه ورکوي، د دې انسان په دنیا او په آخر کې رب العالمین بیا گرفت نه کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره د لوی درجې خاوند دی چې په صحابه کرامو کې د دویمې درجې صحابي دی. د ټولو نه اول نمبر صحابي مرتبه چې په صحابو کې د هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده، او دویم نمبر مرتبه بیا په صحابو کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ده. یو ځل یو باغ کې روان دی او یو ډکې روچت کړ، اوچ ډکې، نو په ژړا شو وی دا هم زمانه ښه دی. یو سړی دې تپوس کوي دا اوچ ډکې ته څنګه یاد دی چې دا زمانه ښه دی؟ دا خو یو ډکې دی او ته خو د پیغمبر علیه السلام صحابي یې، دا خو ډکې دي خلک پېښ پرېږدي او اوس به یې معده کي او که اور ته وغورځېد نو بس ختم به شي، څه سزا وله نشته. وی نه، وی دا یو ډکې دی، که دې دې اور ته وغورځو نو لمبه به شي ختم، خو که ما ته الله غصه شو، ما ته الله په قهر شو، الله تعالی ما له سزا راکوي نو بیا زما هغه سزا نه ختمېدو ولا سزا ده، هغې سره زه ختمېږم نه. رب العالمین په حضور کې به جړل، هر وخت به الله ته جړا کوله، حالانکه مرتبه څونه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو احد غر باندې یو ځل وخته، ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او بل ورسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی، بل ورسره حضرت عثمان رضی الله عنه دی. نو دا عامه زلزله راځي دا رنګې د احد دا غر وخوځېد، زلزله پرې راغله. نبی علیه السلام ول خپه مبارکه راوبرلو، اسکن احد، غلی شه، قلار شه احده، تا ته پته نه لګي چې په تا څوک ولاړ دي. یو در باندې پیغمبر ولاړ دی، ځان یې یاد، دویم در باندې صدیق ولاړ دی، ابوبکر یې یاد، او دو در باندې شهدا ولاړ دي چې یو عمر دی او بل عثمان دی. او یو موقع باندې یو صحابي فرمایي چې نبی علیه السلام یو باغ ته لاړه، زه ورپسې لاړم، وایي ما وی چې نن به زه د نبی علیه السلام دربان یم، دروانچي به یم. وایي پیغمبر علیه السلام په باغ کې کېناسته او یو کوی دی، په هغه کوی کې د خپلې خپې مبارکې ویدان دی کړې. وی زه لاړم او د هغه باغ هغه چې کومه دروازه وه په هغې کې ودرېدم، وی دې کې ټکار وشو. وی ما ول اواز ورکړه چې څوک یې؟ وی چې زه ابوبکر یم. وی مې چې ودرېږه په قلار شه، د نبي علیه السلام نه دل اجازت غواړم. وی رالم پیغمبر علیه السلام نه مې اجازت وغوښت چې د الله رسول ابوبکر راغلی دی، را پرېږدم. وی او اجازت هم وله ورکړه او د جنت زیرې م وله ورکړه. وی چې دی راننوته، نو پیغمبر علیه السلام دا کونډۍ مبارک ښکاره کړي دي او دا خپې ګرمي وه، نو د کوي دا غاړه داسې لږه غوندې ماته وه، نو په هغه مات ځای کې ناست و، د خپې مبارکې کوي ته ښکته کړی وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، نو هغه هم ورسره په هغه ځای کې کېناسته او خپې یې کوي ته ویزان دی کړي. وی بیا لږ ساعت پس ټس ټسو شو، وی ورلم څوک یې؟ وی چې عمر یم. وی مې چې ودرېږه لږ په قلار شه، د نبي علیه السلام نه د اجازت غواړم. وی چې رالم پیغمبر علیه السلام ته مې وویل چې د الله رسول عمر راغلی دی، اجازت غواړي. وی د جنت زیرې م ورکړه او د شهادت زیرې م وله ورکړه. وی ما ورته وی چې دقه دواړه زیرې دي، راځه. وی دې م راغی او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې هم په هغه ځای کې کېناسته او خپې یې ښکته کړې، په هغه کوي کې وردن نه کړې، هغه ځای ډک شو. یو نبی علیه السلام، یو ابوبکر، یو عمر رضی الله عنهما. وی لږ ساعت پس ټس ټسو شو چې ورلمه څوک یې؟ وی د عثمان یم. ما چې ودرېږه صبر وکړه، د نبي علیه السلام نه درله اجازت غواړم. رالم د الله رسوله عثمان دی اجازت غواړي.
وی ورشه اجازت ولا ورکا د جنت زیرم ولا ورکا او د شهادت زیرم ورکا خو دا شهادت به ورته رسیږي خو د ډېر مصیبت سره دا ورته ووایه وی رالم دی چې نبی علیه السلام درله د جنت زیرم درکوي د شهادت هم درکوي خو سره د مصیبت نه وی هغه وی چې الله المستعان د رب العالمین نه په دې مصیبت کې امداد غواړم راننوت چې څنګه راغی نو د کوي هغه غاړه چې نبی علیه السلام مبارک پکې ناست و هغه ډکه وه دومره دی چې نبی علیه السلام او ابوبکر او عمر پکې دواړه درې واړه ناستو نو وی بل ځای نو دی ورته مخامخ کېناسته او د خپې په کوي کې ورښکته کړه نو د حدیث دا راوي وایي وی ما را دې نه یو اندازه ولګوله چې د کوي د یو طرف ته پیغمبر علیه السلام او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما کېناستل نو معلومیږي دا چې د دې درې واړو قبرونه به یو ځای وي همغسې وشوه او عثمان رضی الله عنه ورته مخامخ کېناست دې سره ځای نه په دې غاړه کې په مخامخ غاړه کې کېناسته نو یې چې دې به ورسره په یو ځای کې نه ښخېږي دې به ورته مخامخ بل ځای ښخېږي همغسې وشوه حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق دا دواړه د نبي علیه السلام سره په هغه خپله کوټه مبارکه کې دفن شو او حضرت عثمان رضی الله عنه ورته مخامخ د بقي په مقبره کې دفن شو مقصد مې دا چې مرتبه څونه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله په خپله د جنت او د شهادت د دواړو زیری ورکوي چې ته جنتي مې او ته شهیده مې او دنیا کې رب العالمین دومره لوی مقام ورکړی و چې دی کله خلیفه شو نو یو ځل دی په منبر ناستو د جمعې مونځ دی او په منبر ناست دی یو لښکر یې لېږلی و یو علاقې ته د جهاد دپاره ډېر لرې مزل باندې د میاشتو په مزل لرې نو دی لګیا دی تقریر کوي د هغه لښکر چې کوم مشر و د هغه نوم ساریه و چې کوم د قومندان ورته وایي یا جرنیل ورته تاسو وایئ د هغه نوم ساریه و نو دی اوس لګیا دی تقریر کوي او د تقریر دوران کې ناګانه یو تیز آواز وکړ یا ساریتو الجبل الجبل معنی دا چې ای ساریه دی غر طرف ته متوجه شه د غر نه ګورې ځان وساته وایي دا اواز یې چې څنګه وکړ نو مجلس کې چې څومره خلک مانځه ته ناست دی نو چا وی چېره څه واقع خو پېښه ده څه چل شته او چا وی چېره عمر فاروق بوډا شو کمزوری شو نو دا دماغ یې بوډۍ لږ دې وخت کې داسې پوره هغسې کار نه کوي ځکه چې دې چاته اواز کوي خو د میاشتې په مزل لرې تللی دی هغې ته خو د میاشتو مزل به کې نو رسېبه او دې ورته دې ځای نه اواز کوي چې ای فلان کې غر ته وګوره غر دلته کم دی او فلان کې کم دی خیر دا خبره د وکړه مونځ ختم شو هغه لښکر چې کله واپس شو څو میاشتې پس نو خلکو ته تپوس وکړو یاره وایي د جمعې ورځ به پلان کې تاسو ته څه واقع خو نه وه پېښه وایي یو واقع خو راته پېښه شوه خو د عمر په وجه موږ رب العالمین بچ کړو ویه څنګه وه وایي په دغه جمعې په ورځ زموږ د دشمن سره جنګ و دشمن مخکې دی موږ ورپسې یو وی دی که یو آواز می واورد یا ساریت الجبل الجبل ای ساریه دی غر ته وګوره غر ته وګوره وی چې دا آواز می واورید وی ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم په الله چې دا خو د عمر آواز دی دا خو د بل چې آواز دی د عمر دی و چې غر طرف ته مو مې وکتل نو د شاته نه په غر په موږ پسې بل د دشمن لښکر را روان دی حمله را باندې کوي وی قسم دی که د عمر د آواز مونږ نه وی اورېدلی نو مونږ خو شاته خیال نو هغه دشمن به راغلی و او مونږ به یې دل دل کړو بېغمه کړی به خو د عمر آواز چې مو اورېده نو پوه شو چې په غر خو راپسې بل دشمن را روان دی نو هغې ته متوجه شو جنګ مو ورسره وکړو هغې دشمن لم شکست ورکړ دومره رب العالمین په دنیا کې وله مرتبه ورکوي چې ناس په مدینه منوره کې دی د میاشتو په مزل یې لښکر لرې لېږلی دی د میاشتو په مزل هغه ویني هم او چې آواز ورکوي آواز یې هغې ته رسېږي دا یو کشف چې رب العالمین یو نیک بنده له ورکړي یو کرامت دی یو عزت دی یو کشف دی د میاشتو په مزل یو شی لرې دی او ستا آواز ورته رسېږي او د میاشتو په مزل یو کس لرې دی او تا ته الله ښیي دلته دومره رب العالمین یو عظیمه مرتبه او رتبه وله ورکړې ده دا دومره لوی مقام خاوند دی
او ما د معراج واقع کې تاسو ته وایي چې نبی علیه السلام په خپله وله زیرې ورکوي چې په جنت کې ما ستا محل ولید او دا م ورته وایي چې ته به جنت کې زما ملګری به او فرمایي نبی علیه السلام چې په محشر کې به د ما دوه وزیرانی دنیا کې مې دوه وزیران دي یو حضرت ابوبکر او یو عمر او په آخرت کې مې هم دا دواړه وزیران دي یو ابوبکر او یو عمر لیکن یره یې په زړه څومره ده د رب العالمین یې ټوله شپه به رب العالمین ته جړل او زاري به یې کوله او د رعیت په دې حالاتو کې به د شپې ګرځېده د امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه دی یو ځل د کوره بار ته ووته یو طرف ته روان دی ماشومان دي جاړي د هغې اواز یې واورېد دی ورغی خپل خادم ته یې ته ودرېږه دا دې خیمه ده او د دې خیمې نه څه اواز راځي چې ورغی اوس ماشومان جاړي او یو زنانه ورته ناسته ده ترورې ولې وی دا ماشومان دي اوږي دي جاړي وی دا اور چې دې بل کړی دی او دا کټوۍ پې پرته ده نو دې کې دې څه باندې کړي دا راکوز کوله ورکړه که وی دې کې خوراک نشته دا خو هسې ورته اور بلو وی څه دي پکې وی اوبه دي او پکې مې کاڼې چولې دي نو وی په اوبو په کاڼو څه کې چې اور ورپسې بلی وی دا ماشومان پې غلومه دې مې په دې تمه کړي دي چې څه مې دله باندې کړي دوی به لږ دا جړه په قلاله شي د لوږې د درد نه راواړو دا بچي جاړي راته ډوډۍ سشته چې وله ورکړمه خوراک څه هم نه یتیمانان دي بچي نو دا مې د اوبه یې ښودرې خوټ کېږي نو د دې غریبانانو اسره به پیدا شي نو ځکه د دې نه وله جړا نه کم شو خوب وله چېرته ورغی وی دې زړه مې درد وکړو ای بوډی چې ستا دا بچي نار دي او دا اوږي دي او د لوږې د درد د وجې نه جاړي او ته وله هسې اوبه دې په کټوۍ کې اچولې دي چې دوی په تمه شي او خوب وله ورشي نو ته امیرالمؤمنین له ولې نه ورځې مسلمانانو بادشاه له عمر له دې خو څه پېژنې چې دله د بیت المال نه صدقه جاري کړي خرچه دله د دې ماشومانو درکړي هلته ولې نه ورځې وی د قیامت ورځ به یو د عمر ګریوان به یو زما بلاسي او د خدای دربار به امیرالمؤمنین عمر د الله په دربار کې به د ګریوان نه نیسم او د خدای دربار کې به د قیامت پر ورځ راکاږم چې دا زموږ بادشاه و ده په بادشاه کې د ما یتیمانان بچي د لوږې مړه کېدل او جړل یو خوب نه ورته یا ترور وی تا نه عمر څه خبر دی بادشاه ده نه څه خبر ته به ورته حل وی وی چې دې زما نه ځان نشي خبرولې باچۍ ولې کړي زه به ورشم بل غریبانان به چې ته په ځنګلونو کې هغې خو نشي ور ځان دې خبرې په منډه را روان شو غلام ته وی شا به راځه راغی بیت المال او د بیت المال دروازه یې کوله وکړله یو بوجۍ مکمل د خوراک نه ډکه کړه هغې کې اوړم واچول ستوان یې پکې واچول کجورې یې پکې واچولې هغه وخت کې چې کوم خوراک و بوجۍ مکمل ډکه کړه غلام ته وایي شا به را په اوږې که را په شی که غلام ورته وایي صاحب زه خو ستا خادم یم غلام یم بوجۍ به در سره زه وړم غلام نوکر ویلي دی چې تا سره خدمت وکړي زه دې لپاره یم وی نه دا بوجۍ خو به اوس ته یوسې خو د قیامت پر ورځ زما بوج او زما پیټې به بیا توړې که زه به یې وړم شابه دا په اوږه کړه غلام یې وایي بوجۍ مې ورته اوچته کړه او ډېره زیاته درنه وه ور په اوږه مې کړه چې مې ور په اوږه کړه نو وی ده خو چې ته چا چې پیټې نه وړي نو هغه ته لږ شی موړل ګران اوس باید خلک منه یو نیم منه او دوه منه بوجۍ پشه وړي اما ته اګرې پنځه ځله را پسړ کړه نو مې نشم وړی دا خو د بلستیا خبره نو هغه خو بوج چې ته پیټې نه وړي نو چې په لاره باندې روان نو د خپې به یې کږې وږې تلې راتلې د مدینې شریفې د ښار نه ووت هغه خیمې ته ځان ور ورسو هلته کې هغه بوجۍ وغورځوله چې بوجۍ وغورځوله هغه کټوۍ کې اوبه موبه واچولې او زر یې هغه اوړه موړه راواخېستل او د زیتون تیل او سامان او د هغې نه لګیا دي حلوا جوړوي او ماشومان هماغسې جاړي وی اور ورته مړ شو نو اور له به یې پوکې ورکو نو خادم یې وایي زما د قسم په خدای چې هغه منظر مې اوس هم په دې سترګو کې دی چې هغه لوګې داسې تیز لوګې را روان و چې به د عمر د دې ګڼې ګیرې نه ګیر چاپېره پورې را پورې ورته راوته ویې مې چې صاحب دی خواشه چې دا پوکې زه وم چې دا اور خو راته زه ورکړم وایي تا خواشه زما قبر کې خو ته نه څملې اور یې بل کړه هغه حلوه یې پخه کړه ماشومان یې ورته راغونډ کړل هغه حلوه یې پرې وخوړه وی ما ورته صاحب په باقي بوجۍ ورکړه چې دا ستا د بچو شو وی مې زه چې ځو که نه صاحب وی نه لږ صبر وکړه وی مې چې ماشومان خو ماړه شو مور یې مړه شو اوس دلته نور څه کوو وی صبر وکړه دا ماشومان ما په جړه لیدي دي چې په خندې وینم ناله به دې روانېږم
دې ته د مسلمانانو بادشاه وایي. زمونږ هم بادشاهان په خپله په لویو لویو محلاتو کې په لویو لویو بلډینګونو کې او بچي یې په لویو لویو محلاتو کې پراته دي او غریب ولس پې تباه او برباد شو. حالانکې زمونږ ته پته ده دا بادشاهان او دا خلک چې مزې کوي قسم دې د دې غریبانانو د دې ولس په دې ټکسونو او په خولو او په وینو زو دغه مزې او چرچې اخلي. نو وی چې صبر وکړه په خندې ووینه وی چې کله هغه ماشومان ماړه شو او په لوبو ټوکو شو په خندا شو یو بل سره نو ښځې ته وایي چې ترورې سبا له راشې د امیرالمؤمنین د عمر دربار ته چې هلته کې ستا دپاره یو مستقله صدقه جاري شي. وی د بادشاه دربار ته به ما څوک پرېږدي؟ وی یو ته راشه ما به ووینې هلته زه به تا پرې به دیدم زه به دله څه چل ول وکړم هغې خو نه پېژنم. وی وروره ای بچې وی خدای د عمر په دی تا بادشاه کړي. عمر د بادشاه مناسب نه رو ته د بادشاه مناسب یې. زه وی ته خو راشه که نه زه به هلته موجود یم خو ته سبا راشه. سهله دا بوډی راغی چې راغی د عمر فاروق د یو څه دربار و هغه دربار خو د مسجد نبوي جومات و د پیغمبر علیه السلام چې دا بوډی څنګه راننوته او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وکتل او خلق را روان څوک وی امیرالمؤمنین څوک وی امیرالمؤمنین هو پوه شوه او خدا عمر د امیرالمؤمنین دی بیګا خو په ده باندې ما بلا پوکي والي دي اور مې پې بل کړی او پیټ یې مې ونه په شا راوړی دی ډېرې خبرې مې ورته کړې دي او خیرې مې ورته کړې دي او پخلې مې پې کړې دي دا به څه کېږي. نو بوډۍ شاته روانه شوه حضرت عمر رضی صحابو ته یې راونیسئ شابې راوینې و یاره امیرالمؤمنین ما نه بېګا نه وې پېژندل ما زه معافي غواړم ما نه غلطي شوې ده. وی نه تا نه غلطي نه ده شوې تا چې څه کړي دي بلکل دې ټیک کړي دي سچ دې کړي دي. د بیت المال نه وله نفقه جاري کړه ورته وی بوډۍ یو ټکي باندې دې پرېږدم هسې نه پرېږدم تا بېګا څه ویلي یو عمر ګریوان به او د قیامت ورځ به ما به د الله دربار ته راکاږي په ژړا شو ته وایه اوس زما ګریوان سره به څه کوې د الله دربار ته به ما راکاږې وی نه زه معافي غواړم ما نه وې پېژندلې نه حق خبره کوه د قیامت پر ورځ به زما ګریوان چې نیسي او د الله دربار ته مې راکاږې څه به وی وایي د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې ستا دپاره ګوي او شهادت کوم چې رب العالمینه ما په دې خپلو سترګو او په دې خپل وجود د عمر فاروق امیرالمؤمنین انصاف لیدل. الله دا ډېر د انصاف بادشاه دا د هغه په زړه کې د رب العالمین یره وه. د شپې به ګرځېده د شپې یو ځل د شپې روان دی ځنګل کې روان دی او د یو خیمې نه جړه اواز راوچت شو چې دی ورغې اواز یې وکړه د خیمې نه ولې یو سړی راووته وي دا دننه جړه څه دی وي دا زما کور والا دی جاړي ولې جاړي وي دې ته د ماشومانو تکلیف دی وی څوک د سره هېڅ نشته یو زه یم او یو زما ښځه وی د ښځې خدمت پرې څوک کوي بس څوک نشته زر په منډه کور ته راغی او خپله بیبي یې د کوره راوویسته وی جنت ګټې که جنت ګټې یو خدمت پره دې شپې کوې وایه امیرالمؤمنین هلې یو مسافره ښځه ده څوک پته یې نه لګي چې د کوم ځای ده او د ماشومانو د ولادت تکلیف دی ورته او ستا خدمت ته ورته ضرورت دی که مهرباني دې وکړه ولاړې الله به جنت درکړي ځه چې ځان سره یې څه خوراک مراک سامان هم واخېست کوم چې دغې وخت کې زنانه وله پکارېږي او چې څنګه ورغې دې ورته بار کېناسته خاوند ته ولې ته دې بار روزه هغه خو نه پېژني چې دا عمر فاروق رضی الله عنه او بیبي ورسره دننه ده رب العالمین هغه زنالې او ماشوم هلک ورکړه چې ماشوم هلک یې وشو نو اواز یې وکړه امیرالمؤمنین وی مبارک شه وی ستا را دې مسافر رور زوی شو وی چې امیرالمؤمنین مبارک شه سړی ورته زر په لاسونو په ښکته شو صاحب ما نه یې پېژندلې معافي غواړم ته د مسلمانانو بادشاه امیرالمؤمنین تا باندې ما ستا په بیبي د دیتوب خدمت وکړو د ښځې خدمت وکړه ما ته معافي وکړه ما نه یې پېژندلې وی نه نه دا ستا حق دی چې د ستا خدمت وکړم او زما ښځه ستا د ښځې خدمت وکړي دا د هغه په زړه کې د رب العالمین یره وه. الله فرمایي ای د ایمان والو ای د مسلمانانو اتقوا الله حق تقاته د الله نه ویرېږئ هغه یره چې کوم د الله د دغه لوی او د عظیم شان سره مناسبه یره ده. هر وخت په دې زړه کې دا سوچ او دا فکر وکړه ګوره د مرګ پته نه لګي
د مرګ داسې یو شی دی چې دا داسې یو راتلونکې ستا یو راتلونکې داسې یو میلمه دی چې د ده هېڅ پته نه لګي چې دی د ورځې راځي او که د شپې راځي او دی اوس راځي او که سبا راځي او که میاشت پس راځي او که کال پس راځي هېڅ پته د مرګ نه لګي او چې مرګ کوم وخت کې انسان له راغی نو لومبې تکلیف د ځن کدن شروع کړي ورپسې بیا د قبر تکلیف شروع کړي د قبر والا خو پته نه لګي چې کله به ختمېږي ورپسې بیا د حشر تکلیف شروع کېږي د مرګ د قبر د پاسېدو ورپسې بیا د پولیس ویرات تکلیف دی د هغې نه مخکې د میزان د تلې تکلیف دی د هغې نه مخکې د قیامت په دا میدان کې د ودرېدو تکلیف دی او د هغې نه پس بیا دوزخ دی او یا جنت دی دومره لوی مصیبتونه او سختې خطرناکې لارې زموږ مخې ته را روانې دي نو موږ له پکار دي چې دا څیز ځان ته رامخکې کړو چې دا هم ځان ته رامخکې کړو د الله تعالی لوی قدرت او لوی طاقت یې ځان ته رامخکې کړو ستا په زړه کې قدرتي فطري طور ستا په زړه کې د الله یاره راځي نو که یو سړی وایي چې نه یاره سم نشته اړو سوچ نه کوي بزرګان فرمایي که نه وایي چې د شپې کله سملې او په څادر کې د سر پټ کړ نو یو پوټې ته سوچ وکړه چې ما نن ورځ څه وکړل او سبا به څه ما چې کوم عمل وکړ آیا په دې عمل کې زما د نیوو والا څوک ذات شته او که نشته واقعي که د شپې یو سړي په بړستن کې یا په څادر کې سر پټ کو 3 منټه 2 منټه 4 منټه هم دې انسان دا سوچ وکړ سوال نه پیدا کېږي چې د په زړه کې به د رب العالمین یره را نشي خامخا به د په زړه کې د لوی الله یره لازما به راځي او چې د الله یره د انسان په اړه کې راغله به د دې نه غټه کامیابي بله نشته قرآن حکیم کې بل ځای کې الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان د چا په زړه کې چې د رب العالمین یره راغله یو جنت خو څه کې چې الله به دې انسان له برغ برغ جنتونه ورکوي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى هغه انسان چې د هغه په زړه کې د رب العالمین یره راشي د الله یره او یارې سره دا لازمه ده چې دی به د خواهشاتو نه بیا ځان ساتي دی یارې دی د خپل نفساني د خواهشاتو نه منې که فإن الجنة هي المأوى جنت د دې سړي ټیکانه ده د دې ځای دی بیا جنت نو یو په خپل زړه کې د رب العالمین یره او دویم ولا تموتن الا وانتم مسلمون کوشش وکړئ چې په داسې حال کې مړه شئ چې تاسو مؤمنان او مسلمانان دي یعنې تر مرګه پورې په ایمان او په اسلام باقي پاتې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر کرته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش فاصله وي صرف یو لیش داسې عمل به ردنه صادر شي چې دی به د جنت په دی جهنم ته وغورځېږي الله دې مستعد او ډېر کرته د یو انسان او د جهنم په منځ کې به یو لیش فاصله صرف او صرف یو لیش داسې عمل به ردنه صادر شي چې د جهنم په ځای به دی د رب العالمین په فضل باندې نیغ په نیغه جنت ته لاړ شي نو ته به کوشش کوې چې تر دغه یو لیش مزل چې تا ته کم پاتې دی الحمدلله مونږ خو مسلمانان دي او د رب العالمین ټول وایي الحمدلله او د الله لوی فضل او ډېر لوی کرم مونږ خو الله ته دا درخواست نه ورکړی که چې الله مونږ د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړه الله مونږ د مسلمانانو په وطن کې پیدا کړه الله مونږ د مسلمان په خوره پیدا کړه الله مونږ د مسلمانانو بادشاه کې پیدا کړه دا درخواست مونږ نه ورکړی دا رب العالمین په خپل فضل مونږ دغسې پیدا کړي نو چې الله دومره احسان په مونږ باندې وکړه چې مونږ یې په خپل فضل مسلمانان پیدا کړو نو کم از کم داسې قدم اخیستل پکار دی چې هغه قدم د مسلمانۍ قدم وي چې د کفر قدم وي هسې نه چې اخر وخت کې د انسان نه داسې یو عمل صادر شي داسې یو عمل د نه وځي چې هغه عمل د ایمان په ځای د کفر د خطرې عملي بیا به څه کېږي دا خو ډېره لویه یو ډېره لویه او خطرناکه تبعي ده هم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده د ایمان داسې یو خوږ شی دی خو الله یې د هغې خوند زموږ په ړونو کې نور هم زیات کړي یو بادشاه دی جبله ابن اهم د روم بادشاهي د روم دی راغی او دی مسلمان شو چې دی مسلمان شو نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه په اعزاز کې هغه له ډېره لویه مېلمستیا وکړه او بیا یې ورته ویل زه چې تا بوځم عمره در باندې وکړم دا د یو مسلمان دپاره
دا هم لوی اعزاز چې یو سړی عمرې له لاړ شي. نو عمر فاروق رضی الله عنه خو د مسلمانانو بادشاه دی، امیر المؤمنین دی، خلیفه دی. ورته زه چې ځو امتا به وځم عمرې له، زه راسره ځم عمرې له. چې راغلل بیت الله شریف ته، نو هلته کې سړی لنګ ووایي، دا سړي لنګ وایي، یو د پرتوک په ځای باندې یو د کمیس په ځای یو څادر د ځان نه تو لګیا دی. عمره کې اوس یو بانډیسي سړی دی، هغه د حضرت عمر په دې لنګ باندې چې د خپه کېښوده او چې هغه قدم واخیست نو لنګ ته پرېوته. دا دغه په اذن بالله خطا شوم، د هغه جبله په لنګ باندې د هغه روم بادشاه چې مسلمان شوی د هغه په لنګ، د روم د هغه بادشاه نه د هغه چې مسلمان شوی د هغه نه لنګ پرېوته. عورت یې ښکاره شو. نو سړی غصه کې راشي، نو چې غصه کې راغی لاس یې اوچت کړ، نو دې بانډیسي له په دې مخ یو څپېړه ورکړه، مضبوط یې و. دا زما نه لنګ وغورځو. هغه وایي ما خو صاحب په قصد تا نه لنګ نه دی غورځولی، نو په خطا باندې زما خپه ستا په دې لنګ باندې راغله، ځکه هغه په قصد تا په لنګ خپه نه دی ښولی. نو اوس دا خبره ده که د دې بدل تا ته ورنه کړې په دنیا کې دله، نو آخرت کې به یې د نه الله ډېر لوی انتقام بیایي. نو ته دا مهرباني وکړه چې دا سړی رضا کړه، پرې دې معاف. او که دې نه شي رضا کولی، نو د دنیا بدل یې دا دی چې دې به د نه څپېړه وباسي، چې تا دې څپېړه یې دې به د نه وباسي. او که دې رضا هم نه کړه او څپېړه هم د نه دونه ویسته، نو بیا به آخرت کې دله الله سزا درکوي. ګوره مسلمان هغې ته وایي چې بل مسلمان له ښه مشوره وایي. خو د روم بادشاه و، د هغه سر کې خو ډېره لویه نشه وه، لوی کبر و. هغه وی ښه یو بانډیسي به راځي او ما له به څپېړه راکوي. خو د روم بادشاه پاته شوی و، هغه ته خو چا پورته کتې هم نه شو. دا چېرته کېدی شي؟ مسلماني دا شو چې ما نه به یو بانډیسي راځي او څپېړه به څه چلو چې ما دې څپېړه ایستل. عمر رضی الله عنه ته وایي داسې کار دی بادشاه سلامت لږ مهلت راکړه، رضا کوم یې ډېره خبره رضا کړه. د دنیا د سزا نه به هم بچې، د آخرت نه به هم بچې. خو چې د هغه نه مهلت وغوښته، شپه د شپې په خپل اس باندې سور شو او ځان یې واپس روم ته ورسو او واپس عیسایي شو، کافر شو، لړ خپل روم ته. چې هلته ورسېد هغه خپل رعیت او خلک ته خبر شو چې زمونږ بادشاه خو واپس راغی او بیا عیسایي شو، نه هغوی واپس په هغه خپل تخت شاهي باندې کېنه. زه مسلمان شوم، هلته خو یې دا حل نه وي، بیا خو یې نور هم بېعزتي کېدله. بس زه لاړم خو مسلماني مې خوښه نه شو، واپس عیسایي شوم. هغوی یې د هغې نه هم ډېر قدر شروع کړ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته چا وایي صاحب هغه بادشاه خو هغه سړی جبله خو وتښتېد، هغه واپس عیسایي شو خپل وطن ته له. ډېره ښه ده چې وتښتېد، نو موږ څوک ورته. یو زمانه کې چې تا یو صحابي تللی روم ته، یو قافله کې، تجارتي قافله کې، دې بادشاه د روم ته پته ولګېده چې د مدینې منورې مسلمانان راغلي. وی دا ماله راول چې راوستل، صحابي ورسره کېناست په تخت باندې، وی ما پېژنې وی نه. نه هغه دی به هغه نقاب په دې مخه چولی و، دې بادشاهانو روبان شان به و چې د هر چا سترګې را باندې نه لګي، هغه یې ورته لرې کړي، او هغه چې کم تاج وغیره وغیره لرې کړي. وی ودې پېژندم؟ وی نه. وی زه د روم بادشاه یم. وی صاحب دونه خو دې پېژنم. وی جبله مې نوم دی. وی ښه صاحب چې ته مسلمان شوی و بیا رالې واپس؟ وی همغه یم، زه مسلمان شوم، خو بس ما نه حضرت عمر د هغه بانډیسي بدل اخېسته، نو زما ضمیر دا نه برداشت کول چې یو بانډیسي یې ما نه څپېړه وباسي، او دا مې هم نه کول چې زه هغه رضا کړم. ولې رضا کړم؟ نو بس واپس رالم، کافر شوم، عیسایي شوم. یاره وی بادشاه سلامت یې ورته پوښتنه نه کړم. وی تا خو مخکې عیسایي وې، اوس هم عیسایي، او څه یو میاشت نیمه مسلماني دې مو لیدله. د مسلمانۍ متعلق دې څه سوچې چې مسلماني اسلام څه مذهب؟ دې ورته وي زما دې قسم چې زما کلونه وشو په عیسایت کې، مخکې وروستو ښه بادشاه یم او دلته کې ښه مزې چرچې مې دي، څه چې مېړه غواړې کومه. خو هغه له شل ورځې چې ما په اسلام کې کومې تېرې کړې او زما په زړه کې کوم اطمینان او کوم سکون او کومه خوشحالي هغې سره راغلې وه، قسم مې دې په الله که مخکې یا وروستو په دې بادشاه کې هغه خوشحالي ما ته میلاوي. مسلماني مې ډېره زیاته خوښه، بس دغې کبر را په مخه کړم او واپس رالم. وی اوس ته څه خیال دی؟ اوس مې مسلماني خوښه ده، زړه مې ورته ډېر کېږي. وی اراده کوې چې زه بیا مسلمان شه؟ وی اوس به راپورې خلک خاندي. وی بچې ښه پرون مسلمان شوې، بیا رالې، اوس بیا مسلمانېږې، خلک به راپورې خاندي، پیغور به راکوي.
وی په یو شرط مسلمانېږم مسلماني مې ډېره خوښه ده چې که عمر ما لور راکوي ځکه ډېر لوی د روب او د دبدبې خاوند نو که دې ما له خپله لور راکوي په نکاح نو زه به د ما دا بانه به جوړي چې د عمر غوندې رضی الله عنه غوندې یو امیر المؤمنین لوی بادشاه لور راکړه ځکه ایمان راوړه یاره وی که د ما لور غواړې دا صحابي ورته وي خو دنه قربان خو د عمر د لور خو ما سره اختیار نشته هغه نه به تپوس پکاري ځکه نه وي لړ شه تپوس دې وکړه که د ما دا شرط مني نو مسلمانۍ ته مې ډېر زړه کېږي ګوره په دنیا کې د هغه په بادشاهۍ کې څونه خوندونه وو لیکن هغه لږ غوندې د ایمان او د اسلام هغه لږه جذبه چې د هغه له ته ننوتې وه نو هغې پسې بیا خفه و نو که لور راکوي نو زر را د ایمان راوړم ځم در سره راغې مدینې منورې ته او عمر فاروق رضی الله عنه ته ټول ال وې وی سړی صاحب بیا مسلمانېږي خو ستا لور غواړي او لور دې شته دی صاحب څنګه دې خوښه ده وی شابه په منډه وپسې ځه چې زما په لور یو انسان یو عیسایي د جهنم نه بچ کېږي او د عیسایت نه ایمان ته راځي زما یو لور نه ډېرې لوڼه ته قربان هله شابه ورته وایه تا ورته ولې نه وې اختیار دی شابه د ما لور ورته قربان خو چې دې مسلمان چې وراشي دا سړی پاس سور شو ځان یې بیا روم ته ورسو خو د میاشتو مزلې به چې ورسېد نو هلته کې لوی غوغا و جلسه او جلوس او غوبل و څه چل دی یاره وي زمونږ هغه بادشاه جبله لږ ساعت مخکې مړ شو ایمان یې نصیب نه شو که لږ ساعت که دې ور رسېدلی وي یو نیمه ورځ یو 3-4 ګنټې مخکې دې ور رسېدلی وي نو هغه ایمان راوړه په دې تمه وه لیکن د هغه په زړه په قسمت کې ایمان نو د ایمان هغه جلک هغه تازګي هغه خوند خوشحالي سکون ورته الله وښو لیکن ایمان یې په قسمت کې نو کافر لاړ مړ الله فرمایي چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون کوشش وکړئ چې تر اخره پورې په ایمان او په اسلام باندې باقي پاتې شي اصل ایمان درنه ګورې ونه ښویږي د ایمان نه خلاص لاړ نه شي اوس به هر سړی په دې زړه کې په یاره چې یاره موږ چې سوال هم کوو د الله نه نو دا سوال کوو چې یا الله خاتمه بالایمان کړي دا سوال یا الله آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله دا موږ وایو خوله کې شکي چې دا هسې نه دا کلمه رانه آخر وخت کې چې دا ګډه وډه نه شي د ایمان رانه آخر وخت کې خلاص نه شي نو 2 څیزونه د هغې دم دی دا 2 څیزونه په دې همیشواله کوئ انشاءالله چې رب العالمین به ایمان نصیب کړي یو د الله ذکر لا اله الا الله د الله یاد څومره چې الله زیات یادوي د الله ذکر کې نو چې تا د الله ذکر څومره زیات وکړو نو انشاءالله الذي چې رب العالمین به د ایمان درته در نصیب کړي تر اخره پورې الله ډېر یادوه او دویم عاجزي کبر به نه کې دا 2 خبر یو به کبر د ذهن نه وباسي د سر نه تکبر کبر به نه کې عاجزي به کې دویم د کلمې دا ورد به په خولې ډېر زیات ساتئ دا د دې دم دی چې رب العالمین ایمان به در نصیب کوي او خاتمه به د الله د کفر نه ساتي او د ایمان خاتمه به د الله در نصیب کوي الله دې ایمان نصیب کړي نو دا 2 خبره الله آیات کې رب العالمین فرمایي چې د ایمان خاوندانو د الله نه ویریږئ په زړه کې هغه یره چې د الله د لوی شان سره مناسبه ده او ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو دا کوشش وکړئ چې تر مرګه پورې په اسلام او په ایمان باندې باقي پاتې شي دعا وکړئ چې رب العالمین زمونږ ایمان نصیب کړي الله هم دا کفر د خاتمې نه محفوظ وساتي او د ایمان خاتمه هم الله نصیبه کړي الله هم د کبر نه وساتي او رب العالمین زمونږ په خوله باندې خپل نوم او خپل ذکر جاری وساتلی دعا وکړئ چې څوک مریضان دي الله دې ولې شفا ورکړي که څوک قرضداران الله دې قرضون نه خلاص کړي څوک مردگان دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او د چا په ورونو کې څه حاجتونه الله دې ولې پوره کړي الله یې د غمونو د مصیبتونو تکلیفونو نه په امن کې وساتي او دا کلمه دې الله آخر کې په خولې نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله دا ما ته پته نه لګي ما خو داسې طالب به لیکلي چې دا تاسو تقریض لیکلي په یو کتاب ما نه دي لیکلي دا به ته خطا کېږي قبر ته په کومه طریقه تلل جایز دي یو سړی داسې دعا کوي چې خدای د دې ګوره خبره داسې ده چې قبر ته چې ځې اسلامي طریقې سره به ځې اسلامي طریقه دا ده چې ته قبر ته بس نورې خبرې به پرېږدې چې دا زه سم په دې عمل کوه چې قبر ته ور مخامخ شي
نو داسې طریقه باندې ودرېږه چې ستا مخ د مړي مخ ته مخامخ شي لحد ته او سلام به پې وایي السلام علیکم اهل الدیار یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون او که په عربی کې نشي پښتو کې ووایه چې السلام علیکم ووایه او ده ووایه چې ته د موږ نه مخکې تلې موږ در پسې در روان یو او که الله وغواړي نو موږ به در سره دلته راورسو بېوس به شو بس دا طریقه ده بیا دعا وکړه د مرده لپاره دعا وکړه چې الله یې د مغفرت نصیب کړي څه دعا چې د هغه دپاره کولی هغه وله وکړه او که ځان دپاره دعا کوې ځان دپاره هم دعا کولی شي هر وخت کې ځان دپاره دعا کولی شي او که یو ځل الحمد و درې ځله سوره اخلاص یا نور تلاوت دې ووایې او هغه دې د مرده ته وبخه لا بهتره خبره ده هغه له هم پې الله اجر ورکړي او تا له هم پې الله اجر درکړي او د مرده د قبر د تلو غټ څیز دا دی چې ته د هغې نه عبرت والي مقبرې ته به وګورې سوچ به وکړې چې دا خلک هم یو ځل په دې مخ د ځمکه ګرځېدل د طاقت او د پیسو او د دنیا خاوندانو نن په خاورو کې پراته دي دا یو ورځ زمان بس د مړي د ملاقات او د قبر د تلو دغه اغراض او مقاصد دي او باقي دا بعضې خلک دا کوي چې کاڼي په ژبه ټکوي او څوک دربو له غوټې ورکوي او څوک جنډې وړي او څوک هغې له غوټې ورکوي دا ټول په شریعت کې نشته دا د شریعت خلاف دی دې څه دعا غواړي څه مسایل ورته پېښ دي رب العالمین دې د هغه مسایلو نه د غم د مسایلو نه محفوظ وساتي دعاګانې دې الله وله قبول کړي دا د چا متعلق تپوس یې کړی دی نو دا داسې ما نه بیا ځان له تپوس وکړه چا متعلق تپوسونه مه کوئ چې یو سړی د ګیس بیماري او بار بار اودس ماتېږي اودس نشي ټینګولی دی به څه کوي کوم انسان چې اودس نشي ټینګولی که د واړه بولې رواني یا وینه ترې روانوي یا څه بل څه بیماري یې وي د هغه دا طریقه ده چې کله د مانځه وخت راشي دی د اودس وکړي او بس په هغې اودس دې لمونځ وکړي بلکې د مانځه د وخت دپاره کوم وخت چې داخل شو لکه د ماسپښین وخت داخل شو هغې دپاره د اودس وکړي په دغه وخت کې دی دغه ماسپښین لمونځ هم کولی شي نور هم پکې کولی شي او چې بیا د مازدیګر وخت داخل شي بیا دې نوی اودس وله وکړي هر وخت دپاره به دې نوی اودس کوي او په هغې اودس په هغه وخت کې دې خپل لمونځونه کولی شي دا دې وایي چې د دوو خطبو په منځ کې چې کومه دعا ده دې کې لاسونو نه لاسونو چتول پکې نه دي پکار خطبو منځ کې چې امام کله کښېني نو دې کې چپ کېناستېدل پکار دي که زړه کې انسان څه دعا یا ذکر یا دعا راولي نو خیر دی لاس پورته کول پکې نشته د غسل په وخت کې په اوچته اواز باندې خبرې کول سړی چې بربنډي نو او خبرې نه دي پکار ښه خبره نه ده خو که وکړي نو څه ګناه کبیره هم نه ده خو ښه دا دي چې ډېرې خبرې نه کوي په دې زبرګه میاشت کې ثوابي روجې خلک نیسي دا چې مسلسل نه دې کې داسې څه خبره نشته که یو نیسي که دوه نیسي که درې نیسي که پرله پسې نیسي او که یو پرېږدي یو نیسي دا ټول جایز دي څه خبره پکې نشته دی اصل کې نبي علیه السلام وفرمایي چې بهتر روجې د داود علیه السلام روجې دي هغه داسې وي چې یو ورځ به یې روجه وه بل ورځ به یې کوجه وه نو که دغسې روجې څوک نیسي نو ډېره ښه خبره ده بینک والا وي څه ګاډۍ ورکوي او ګاډۍ کې بیمه پالیسي وي ډېره بیمې نه ځان ساتل پکار دی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په دې مستقل کتاب لیکلی دی په بیمه پالیسۍ باندې بیمه زندگی دا د سود په دې سود نه خبره خالي نه ده د هغې نه ځان ساتل پکار دی نوسی له سړی زکات ورنه لور له د لور اولاد له زوی له د زوی اولاد له نوسو له که د لور وي او که د زوی وي هغې له زکات نشي ورکولی وی حافظ صاحب ته ووایه چې نه ته ووایي حافظ صاحب به د مانځه نه پس نه ته ووایي دا خو د ګڼې مسلې تپوس کړي دي یو سړی ښځې له طلاق ورکړي او بیا هغه ښځه او سړی په کور کې اوسېږي نو ګوره خبره داسې ده طلاق خو مختلف قسمونه دي د دې متعلق دی دا سړی تپوس وکړي بعضې طلاق دی چې د هغې جوړښت کېږي نو که داسې طلاق چې هغه یو سړي ورکړي او د هغې جوړښت کېږي بې د نکاح نه هم د بعضو کېږي او بعضې د نکاح سره کېږي نو دې مسله کې داسې فتوا نه ورکوو دا سړی دې راشي او په خپله دې د تپوس وکړي او یا د معلومات وکړي 15 تولې سرو زرو باندې زکات کېږي که نه کېږي که یو سړي سره صرف سره زري صرف سره زر نو چې 19 تولو ته ورسېږي نو زکات به ورکوي که د 19 تولو نه کم نو زکات به نه ورکوي
خو که یو سړي سره سره زر هم وي او نغدې پیسې هم ورسره وي دومره داسې نغدې پیسې چې هغه سړی جمع کوي یو خو دی چې هله 100 روپۍ جیب له ځي راځي نه داسې پیسې چې د جمع پیسې وي که زر وي که 1500 یا څومره چې وي نو بیا خو که یو سړي سره 16 زره هم وي نو د زرو خو نن سبا 8000 روپۍ قیمت دی بیا به قیمت لګوي زکات به ورکوي که یو سړی صرف مانځه دپاره پټکې تړي او باقي اوقاتو کې پټکې نه تړي ګوره خبره دا ده چې پټکې یوازې د مانځه سره مختص کول نه دي پسرول پکار دي ښه جامه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده صحابه کرامو په سر کړي دي ښکلې جامه ده نو مونځ وخت کې هم پټکې پسرول پکار دي د مانځه نه بغیر هم پټکې پسرول پکار دي دا خو د طالبانو تپوسونه دي نو دا عوامو ته کول نه پکار دا مانه ځان له د توسل وغیره ځان له بیا مانه وروستو تپوس کوئ د قلت په قیامت به کوم نوم باندې خلک حساب کتاب سره بللی کېږي د مور په نوم که د پلار په نوم فلانکې د فلانکي زوی داسې اواز به کېږي بس دی لکه وخت ناوخته دی دا نورو بله جمعه ته ووایم بانګ وایه نو دی خو شته په کیسټ کې خو وخت ناوخته دی که دی خو ما باندې سوال کړی وي تا سره طالبان ډېر مینه ساتي او وي ته لږ طبیعت دی سخت دی زما طبیعت څو سخت نه دی نرم دی الله یې زما طبیعت د دې نه هم زیات نرم کړي ښه اخلاق ښه شی دی ما دې الله ښه اخلاق راکړي تاسو دې الله ښه اخلاق درکړي خو طالبانو سره په درس کې خو زه لږه کله کله سختي کوم طالبانو اصلاح دپاره کوم ښه دی وي په کومو خبرو سړی مرتد کېږي تو مرتد کېدو خو ډېرې خبرې دي که نه چې د اسلام او د ایمان منافي خبرې په هغې سړی مرتد کېږي او توبه سړی هر څومره توبه چې وباسي رب العالمین یې قبلوي د شکر دا سجده ښه ده او که نه د شکر سجده کولی شي یو سړی که د شکریې دپاره یو انسان سجده لګوي نو بلکل جیز دي کولی شي خو ښه دا دي چې 2 رکعته نفل سړی وکړي د شکریې دپاره قسطونه اچول ښه دي که نه دي نو قسطونه کې څه خاص ګناه نشته دی آخره کې یو بل ته بخښنه اخښنه کوي او دا خو د پیسې د جمعوارۍ یو طریقه ده یو سړی په کار وکړي خو د خپل زړه نه یو بل ته بخشش کوي ځکه یو سړي ته مخکې خپل حصه میلو شي بل ته وروسته میلو شي بل ته د هغې نه وروسته میلو شي نو څه ګناه پکې نشته خو که یو ته مخکې وروستو خپلې حصې میلو شي نو هغې یو بل ته اخښنه بخښنه کوي ښه جي دا صحیح ده وایي چې کوم جومات کې مونږ اوسېږو نو په هغه جومات کې جمعې مونځ خو کېږي لیکن هغې نه مخکې بیان نی فعل اذان لیکن هم یاب سي نو خیر دا بیان څه لازم ملزوم نه دی چې صرف خطبه ویلی شي د جمعې مونځ هغه کېږي او کوم ځای کې چې ستا خوښې د جمعې د مانځه دپاره لوی جماعت یې هلته ته تللی شي وی د خپل زوم او د هغې د دې حقوقو دغه خو ما د بیان وکړه چې یو بل څه ورورولي جوړول پکار دي نو مانځه کې سړی ودرېږي نو خپې دې څونه فاصله کې ږدي عام انداز کې چې څومره فاصله کې سړی ساتلی شي زموږ فقها بعضې 4 ګوتې یادوي او خیر دې 4 ګوتو کې څه حصر نشته خامخا هر څومره فاصله خو ډېرې خپې ارتول نه دي پکار عام معمول کې خپلې خپې ساتل پکار دي یو جیب کې سوره یاسین یا نور آیتونه او هغې سره لیټرین ته ځي دا خو خبره نه ده که نه دا بېادبي ده غسلخانې ته چې ننوځې د جیب نه که د قرآن آیتونه یا مثلا پکې سورت یاسین پروت یا پنجسوره یا بل څه نو هغه لرکول پکار دی تر دې حده پورې چې په کومه ګوته د نبي علیه السلام په ګوته باندې محمد رسول الله لیکلی نو چې هغه به غسلخانې ته ننوته نو هغه ګوته به یې مو ایستله نو دا څیزونه ځان سره ساتل نه دي پکار د یو ښځې کور کې ښځه او خاوند دي او دغه ښځه خپل خاوند ته طلاقي او دوس غوندې الفاظ استعمالوي دې خاوند له څه پکار دي
د لخه ځیګ کوتک پکار دی ځیګ پیژنې دی د ښه غوټن کوتک وګوري او ښه دی ورته ونیسي چې ښځه ورته ولې دوس و طلاقي ورته وایي او که دا ځیګ کوتک نشي پیدا کوی نو همدغسې به وي لکه چې دا ښځه ورته وایي د سره کوتک نشته کوتک وځئ بیا ورته دا ونه وایي خو ګزاره ورسره ګورې کوه په کوتک کې چې د سر ونه وي داسې معمولي غوندې یو څو ډبه ورکړه بس ډېر نه چې کم خلک د بجلۍ غلا کوي د قوم غلی دي که نه بلکل د بجلۍ غلا نه ده پکار دا خو تاسو لوی خط لیکلی دی دا بیا ما نه ځان له تپوس وکړه دا اودس نه بغیر اذان کول څنګه دي نو کېږي اذان خو ثواب یې نه کېږي پوره ثواب هله کېږي چې اودس وکړي او چې د ماسپښین مخکني سنت پاتې شي نو وروستو کوم نو ستا خوښه ده که را دوه مخکې کې او څلور وروستو کې هم جایز دي او که څلور مخکې کې دوه وروستو کې هم جایز دي او د سبا د اذان نه پس با جمعه د سپیکر باندې دا اواز کوي نو دا څه مستقله طریقه صحابو زمانه کې نه وه خو زموږ متاخرین وایي خیر دی که دا اواز څوک وکړي خلکو ته چې خدای مو بخښه منزل راځي صرف د سار په مخ کې بل وخت کې نه نو جواز یې شته ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 124 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مختلفې قصې او د الله په یره بیان موریده کیسٹ بتاسو تھا الجمیت اکیڈمی اینڈ ریکارڈنگ سنٹر محلہ عیساخیل ضیاء مارکیٹ نیو روڈ منگور اسوات کی د قاری محمد اقبال سرار ساتھ ملاوی گی اور